نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. ملګرو، د مخارجو د درسونو په ادامه سره راځو نن 11 مخرج ده. مخکنی درس مو 10 مخرج و د حرف نون په اړه او نننی درس 11 مخرج دی، مخرج الراء، یعنی د را مخرج، کوم چې را پکښې ادا کیږي. راځو مخرج وایو. هر کله چې رأس اللسان، لږ څه طرف اللسان، د ثنایه علیا، رباعیه او نابو غاښو د وریو د بیخو سره ومښلي، دلته را ادا کیږي. په را کې ظهر اللسان هم کار کوي. دوستانو، رأس اللسان مو په مخکې درسونو کې ویلی و چې د ژبې سر دی. طرف اللسان د ژبې د سر د خوا بغل یا طرف. دغه رأس اللسان لږ څه طرف اللسان راځي، د ثنایه علیا، رباعیه او نابو غاښو د وریو د بیخو سره مښلي، بس دلته را ادا کیږي. د نون مخرج چې 10 مخرج و، هغه هم همدا شان و. هغه هم موږ وویل کله چې رأس اللسان، لږ څه طرف اللسان، د ثنایه علیا، رباعیه او نابو غاښو د وریو د بیخو سره مښلي، دلته نون ادا کیږي. نو را هم همدا شان، خو فرق د نون او را په مخرج کې دا دی چې په را کې ظهر اللسان هم کار کوي. یعنی د نون په مخرج کې د ژبې سر او طرف اللسان د ثنایه علیا، رباعیه او نابو غاښو د وریو د بیخو سره مښتي، خو په را کې هم همدا شان او د ژبې په سر کې لږ څه ظهر اللسان هم ورسره راپورته کیږي. یعنی دلته تاسو وګورئ دوستانو، دغه د ژبې شا چې د ظهر اللسان دا هم یو څه راکتیږي، یو څه مایله کیږي وریو ته. دغه د نون او د را فرق دی. نور په مخرج کې دی یو دی. نو دوستانو، را چې کله زور ولري، ډکه یا پوره ویل کیږي، او که یې زیر ودرلودي بیا تشه ویل کیږي، او که یې پیش ودرلودي بیا ډکه ویل کیږي. او که چیرې را ساکنه و ورغنده درلودي، بیا د دې څخه مخکې حرف ته کتل کیږي. دوستانو، تاسو دغه کلمې ته وګورئ. ار را ساکنه ده، مخکنی توري همزه د زور لري. نو که چیرې را ساکنه و، موږ یې مخکني توري ته ګورو چې کم حرکت لري. که هغه چیرې زور درلودي نو را ډکه وایو، او که چیرې ماقبل یعنی مخکني توري زیر درلودي بیا را تشه وایو. لکه دلته چې په ایر کې را ساکنه ده، مخکنی توري همزه د زیر لري، نو دا را تشه وایو. او که چیرې را ساکنه و، مخکني توري پیش درلودي، لکه دلته چې همزه پیش لري، نو بیا دا را ډکه ویل کیږي. راځو زه د را مشق ابتلا کوم دوستانو چې ستاسې سر په خلاص شي چې ډکه او تشه څنګه ادا کیږي. اوس مثال د دغه مشق زه کوم. 3 توري دي، په بخښنې سره 3 راګانې دي، مختلف حرکات لري. لومړی را زور، دوهمه را زیر او دریمه را پیش. راځو مشق یې کوو چې د زور، زیر او پیش په حالت کې څنګه تلفظ کیږي. ګورئ دوستانو، لومړی چې زور ولري، را را را. ګورئ دوستانو، ما مخکې یادونه وکړه چې را زور ولري، هغه به په ډکوالي سره وایو، او چې زیر ولري بیا یې تشه وایو، لکه څنګه ری ری. ګوره، لومړی را ډکه، ورپسې چې زیر لري بیا تشه ری، او ورپسې چې پیش لري بیا ډکه رو. را ری رو. ګورئ دوستانو، را چې کله متحرکه وي، متحرکه دا معنا چې دا خپله زور ولري یا زیر ولري یا پیش ولري. د زور په حالت کې ډکه لکه را، د زیر په حالت کې تشه لکه ری، او د پیش په حالت کې بیا ډکه لکه رو. نو تلفظ یې داسې کوو، را ری رو. ګورئ، تاسو یې باید په فرق پوه شئ. لومړی را چې زور ولري ډکه، ورپسې دویمه را چې دا د زیر لري تشه، او ورپسې دریمه را چې پیش لري ډکه متلفظ کړو. د هغه رنګه چې کله را ساکنه وي، بیا یې مخکني توري ته کتل پکار دي. که د دې څخه ما قبل مخکې توري زبر درلودي ډکه وایو، لکه ار
او چې در مخه توری یې زیر ولري هغه تشه لکه ایر، او چې در مخه توری یې پیش ولري لکه دلته اور، نو بیا هم ډکه ویل کېږي. او که یې چیرې مخکنی توری هم ساکن وي، یعنې دلته خو یې مخکنی توری دا د امزه د زور لري، اوس که چیرې مثلا د امزه هم ساکنه وه بیا څه چم کو؟ بیا هغه دریم مقابل ته ګورو، د امزې څخه مخکې چې کوم حرف راغلی بیا هغه ته ګورو. که هغه پیش درلودی یا یې زور درلودی را ډکه وایو، او که هغه زیر درلودی بیا را تشه وایو. دوستانو دغه د را مخرج و او دغه د را د ډک ویلو او باریک ویلو ځایونه وه. په را کې نور درس هم پاته دی، نور بحث هم پاته دی، خو دا صرف د مخرج بحث و. نور په تفصیل سره بحث به په نورو آینده درسونو کې پر وکړو. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کی، نور دوستان مو هم ورته را دعوت کی، نور دوستان مو هم په خبر کی چې د تجوید مکمل قواعد په خپله مورنۍ ژبه پښتو ژبه په تفصیل سره تر تاسې در رسیږي. هیله ده استفاده ورڅخه وکړي. د نن ورځې درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.